مردان کې پرون چې کوم دی سوسایډ اټمپ یې کړی دی او خپل ژوند خاتمه یې کړې ده. زه خو دې ته بې غیرتوب وایم، دې څومره په اسانه باندې یاره ښار ومني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلکه ما ته چا وي ته وي مکمل ډپرس شوی او حالات دې داسې دي بالکل وي خودکشۍ ته دې ځان جوړ کړی. دا ولې وروره اصل کې نن سبا یو خبره دی، دې کیسونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. خلک د دومره ډپرس شوي دي او احساس کمترۍ شکار شوي دي چې بس ورو په خپله ژوند خاتمه کوي. نو ما وی ورګه ویم چې دا یو څو خبرې دي دا تاسو سره ډسکس کړم، څه پته لګي زمونږ په وینا سره چاته څه نه څه پیدا ورسي. زیاتر کیسونه چې کم دي که نه زیاتر پویزن والا یا دا کم دا ډیت چې دی کوي نو زیات کیسز پکې څه دي یا د پیسو سلانجه وي یا د جینۍ سلانجه وي. نو وروره دواړه دومره امپورټنټ نه دي. که ته وګورې که نه چې ستا دپاره مور څو کړل پلار څو کړل هغه بالکل شاته دي، هغه بالکل شاته ښکاري نه. د هغې هغه مینه محبت او څونه په مشکلاتو باندې د انسان راغټ کړي او بیا دې څومره په اسانه باندې یاره ښار ومني. بس اسان کار دی، بس څه نه څه طریقې سره بس دی هغه خپل ځان ځای ته ورسوي. نو زما خو دا وینا ده ټولو ته. اول چې کوم دی یو مسله ده، کیدای شي دا مسله دونه نه وي خو چې څومره تا ته ښکاري نو داسې یو کس سره کېناستل پکار دي چې هغه تاله د دې کونسلینګ وکړي. او داسې کسان شته دی، پوهه کسان شته دی. دا حالات په هر چا باندې راغلي. که ته یو کامیاب کس ته ګورې که نه او د هغه د شاته هغه کم هسټري وګورې او د هغه کم سټرګل چې دی هغه ته وګورې نو د هغې نه به تا ته بیا ډېر څه سبق ملو شي چې یار په دې انسان باندې کوم هم ډېر څه راغلي وو او داسې مشکلات دم فیس کړي دي، د هغې نه پس یو مقام ته رسېدلی دی. نو بیا ته ولې دونه په اسانه باندې ښار منې؟ دا ملګري ما سره دي همدقسې یو ځوان چې کوم دی مردان کې پرون چې کوم دی سوسایډ اټمپ یې کړی دی او خپل ژوند خاتمه یې کړې ده. زه خو دې ته بې غیرتوب وایم یار، دې کې خو څه غیرت نشته چې ته لاړې او تا داسې چل وکړو. دا خو ټیک ده هغه خپل ځان دی د دنیا نه اخوا کوه او شاته چې کم سوالات تا پرېښي دي آیا دا به ستا مور او پلار پیس کړي؟ د دې دنیا دا کم پیغورونه چې دي او دا کمې خبرې چې دي که نه څو ویم بار بار به دې مري، ستا د پلار به مري او ستا د مور به مري. په دې خبرو باندې د خلکو دا خبرې داسې دي که نه توبه خدای توبه د ټوپک د ګولۍ نه به انسان روغ شي خو د دې د پیغور دا کم ګزار نه دی. اوف تباهي ده وروره تباهي. یو خبره یاد ساتئ، که چاته د پیسو مسله وي زیات نه زیات پسې یار یو یا به تاسو چاله قرض ورکړي او یا به په تاسو باندې د چا قرض وي او هغې دومره ډسټرب کړی چې تاسو احساس کمترۍ شکار شوی. نو دې څیزونه نه روزئ وروره. چې کله انسان جمدي وي نو د سره امید هم جمدي وي او چې امید جمدي وي که نه د دنیا ټولې په امید پوړی شي. چې ته جمدي بس دا غټه خبره ده او ته کوشش کوه یو نه یو ورځ به الله تعالی داسې راولي که نه دا ټول هر څه چې کوم دی نو دا به واپس صحیح شي. یو کس راته زمونږ په رشته دارۍ کې الله پاک وبخښي اوس هغه بیا د شهادت په مرتبه باندې فایز و وفات شو او هغه څه وخت کې دومره مجبور شو چې هغه بالکل همدقه سوسایډ اټم کوشش یې کو او څه چلی کو هغه وخت کې هغه په پنجاب کې و. د حالاتو ډېر زیات راګیر کړو او بچي هم ډېر زیات و نو ډېر زیات د معاشرتي کم لحاظ سره ډېر زیات ګیر شو. نو بس هغه وی راشه مړه د دې نه ځان یو طرف ته ښه دی. خو هغه وی ما وی څادر وغوړو هغې باندې هغه خپل بټوه مې هم کېښود او موبایل او چې څه څیزونه ما سره وو چابیانې مابیانې هغه مې کېښودل چې نادي کارډ ویم دا به ورسي زما کور ته. دې خبرې ته غوږ کېدی کیدای شي ستاسو لپاره پکې څه پیدا وي او څه سبق وي. نو هغه چې کوم دی هغه بالکل هغه سمندر هغه پل له پاس ودرېدو چې کله کوشش کوو نو هغه ته هغه خپل بچي چې کوم دی نو هغه ورته رامخې ته شو چې زه ټیک ته ته به خو د دې دنیا نه لاړ شې خو شاته چې ستا کم بچي دي د هغې څخه خو واخد دی نو هغه صاحب بس بیا وې مړه بس چې کم حالات دي بس وي به بس خپل څادر یې هم راواښتو بټوه هر څه یې راواښتلو کور طرف یې ته راغی. الله تعالی په هغه باندې دونه رحم کرم وکړو دونه رحم کرم چې کله هغه وفات کېده نو هغه تبلیغ کې تلو او باقاعده چې کوم دی هلته کې هغې کې بیا جام شهادت ورته ملو شو. نو هسې خبره د دې پورې ده که چېرې هغه ټایم د خودکشي کړې وه د دنیا نه هم ذلیله لاړو
او په هغه جان کې به هم چې کوم دی نو ظاهري خبره ده چې خودکشي حرام ده هېڅ به نه وي خو دا د هغه کم حالات چې وو هغې مقابله وکړه الله تعالی په یو ورځ هم راوسته ټیک شوه نو داسې ته هم کولی شي داسې د هر چا په زندګۍ کې څه نه څه حالات راځي نو دې به مقابله کوو دې ته به ځان چې کوم دی بالکل غیرتي به د ځان نه جوړو بې غیرته نه او انشاءالله زما په نیکسټ ویډیوګانو کې به تاسو وګورئ د دې ډېر اسان خل دی دونه اسان خلی دی که نه او انشاءالله دا رزق به زه په خپل ذمهوارۍ اخلم او چې دا څومره پښتانه دي که نه که انشاءالله د دې سپورټ ما سره وي هم د دې حالاتو نه به م انشاءالله وباسم ما سره شته دی او ځکه درته دا خبر هم کوم ځکه چې ما ډېر ټایم تیر کو ډېر ریسرچ ما په دې سیزونو باندې وکړو خپل ځان مې ورته وقف کړی دی او زه وایم چې زما په وجه چاته پیدا ورسي که نه دا زما دپاره ډېر غټ خبره دی نو انشاءالله ټایم په ټایم به میلاویږو او بس نور دې خوا باغاتو ته راغلي یو چکرې مکرې پکې وو دا مې ملګري دي او بس ما ویم دې ته مې ویل راځئ موسم ښه دی نن نو بس انشاءالله ټایم په ټایم به ګپ لګو ښه او نور د ځان خیال ساتئ والسلام